بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلیوم. ناظرین د ډي آر سی پہچان سره د ډي آر سی څه ته وایي، د دې اغراض او مقاصد څه دي، دا زموږ په کم ځایونو کې په کار راځي، دی اوسه پورې څه اچیومنټ کړي دي، څه د دې اوسه پورې حاصل اصول دي، د هغې په بابت سره نن زما د دې پروګرام چې کوم مېلمه دی د هغې شخصیت خپل ذاتی طور سره سماجی کارونو کې بے تحاشا ډیر وسیع لیول سره هغه ډیر د عمر نه چې دا کار را روان کړی دی. خو چې کله یو داسې شخصیت سره موږ ملاقات کوو نو د هغې خامخا یو شاته بیک ګراوند وي او هغه بیک ګراوند چې دی هغه ډیر زیات اهمیت لري. زما د دې پروګرام نننی مېلمه هغه چې کوم بیک ګراوند دی هغه حاجي ستارګل مرحوم صاحب، داغه شخصیت ډیر زیات دی سره کارفرما دی. هغه سابقه گورننګ باډي ممبر د ویلفیر فند او ډیر یو ښکلی سماجي ژوند هغې تېر کړی او ډېر زیات روغ او دې سره نو هغه څیز چې دی هغه زموږ د پروګرام مېلمه ایډوکیټ جاوید خان صاحب هغه دا تسلسل چې دی دا بالکل زبردست طریقې سره جاري وساتلو او په هره لاره باندې هغه د دې ښېګړو کارونه د دې ویلفیر کارونه په دې کې ډېر زیات د دې د ژوند دا حصه دا دې تېره کړله. راځي چې هغې سره ملاقات وکړو او د دې پروګرام د دې ډي آر سی باره کې مکمل معلومات یې ووایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه، ډېره شکریه. تاسو زموږ لپاره قیمتي وخت چې دی هغې کې لږ حصه راکړه. جاوید خان صاحب، ډي آر سی ضرورت څنګه پېښ شو؟ ډي آر سی مقصد څه دی؟ د دې تاسو ته ضرورت څنګه پېښ شو؟ مننه. ناصر جمال صاحب، د ډي آر سی ضرورت ولې پېښ شو؟ یو خو تاسو داسې وګورئ که نه چې په عدالتونو باندې د کیسونو بوج ډېر زیات او د ججانو تعداد ډېر کم دی. د هغې د وجې عدالت باندې کیسونه چې زیات شو عوامو ته تکالیف نو وړو وړو مسلو نه بهر خلک هم عدالت ته تلل. د عدالت یو خامخا خپل یو ایکسپنسیو وي، د وکیل خرچه وي، بیا پکې نور داسې د کورټ فیس خبرې راشي. نو دا په 2014 کې زموږ یو آی جي پي صاحب اوس ریټایر شوی دی او غټ شوی دی، الله پاک دې وکړي، ناصر دراني صاحب. هغوی یو دا 2014 کې دلته ډي آر سی د صوبایي اسمبلۍ چیف منسټر په ذریعه باندې یو بل پاس کړو. هغې دا فرض دا بیا دلته لاګو کړله. نو دا په مخصوص تاڼو کې د دې ډي آر سی مقصد دا و چې د خلکو مسایل انیکسپنسیو لکه فری اف کاسټ حل شي او بل لکه زه به دا وایم چې بهترین انصاف خلکو ته ملو شي. بل دا چې په ډي آر سی کې نه د وکیل ضرورت وي نه د کورټ فیس ضرورت وي. نو دې مقصد دپاره دا ډي آر سی جوړ شوی او پوره من طریقې سره دا ٹھیک جی بالکل صحیح ده. د دې تاسو روزانه کینی کنه دا کله کله تاسو کینی؟ نه چې ډي آر سی خو روزانه وي او د دې چې کوم جی وي ممبران دي جی نو هغه بیا مختلف دي. لکه زمونږ دا د منډې باندې راځي پینل 1 بیا په ټیوزډې باندې پینل 2 وي، بیا وینسډې باندې پینل 3 وي. نو داسې زمونږ شپږ پینل دي. نو په هر پینل کې درې ممبران دي. نو هر پینل په هفته کې یو ورځ ډیوټي کوي. نو چې کوم پینل ته کوم کیس ولګي نو هغه پینل هماغه کیس بیا اخر فیصلې پورې چې د صلحنامې پورې هغه موضوع سره وي. د عدالت تعلق باندې مختلف دا دی چې عدالت کې یو کیس ولګي نو عدالت کې اکثر هغه جج بدل شي نو هغه کیس بیا بل جج سره هغه بیا په هغه کیس باندې پورولو دپاره هغه ته نور ټایم پکار دی. نو دې کې طریقه لږ ډفرنټ انیکسپنسیو هم ده، سپیډي ټرایل هم دی، سپیډي جسټس هم دی او ورسره هم د سیم جج سره وي نو په هغې کې لکه هغه کیس زر پر زره حل کېږي. ټیک شو جي. رابطه تاسو سره د خلک څنګه وکړي چې یاره که داسې څه مسایل دي نو د هغې رابطه څنګه پکار ده؟ او دا ډېره ښکلې خبره ده او ډېره اهم خبره ده. لکه د ډي آر سی نه به زه دا وایم چې ډېر خلک دا اوس نه دي خبر بلکې خلک دا زه به وایم چې خوف کوي چې زه به اوس تاڼې ته ځم. تاڼه کې حضرتي دفتر دی نو دې تاڼې سره تعلق نشته. زموږ سره چې کوم د پولیس سټاف چې
ډېر کوپریټیو سټاف دی موږ سره مطلب دا دی چې د هغوی کوم چې هغه ټریډیشنل پولیس دی که نه دا ډېر هټ کړی و ډېر نوې طریقه ده نو خلک په څنګه راځي د هغې طریقه دا ده چې چاته څه مسله پېښه شي هغه دا غواړي چې یاره دا مسله زه د ډسپیوټ ریزولوشن کونسل دی هر کوم لکه دا یو جرګه ده نو هغه به یو ایس پي متعلقه ایس پي به نوم باندې لکه زه دلته ګلبهار کې یم نو ایس پي سي کې د به دوی یو درخواست وکړي یاره ما ته دا مسله ده او زما د دې مسلې حل دی په ډي آر سي ووایي نو هغه ایس پي صاحب ولګي او هغه ما کې هغه درخواست هغه اپلیکیشن د ډي آر سي چیرمین یا ډي آر سي سیکرټري ورته ووایي نو هغه سیکرټري بیا زموږ یو بریګیډیر دی بریګیډیر سلیم اشرف صاحب ډېر نایس سړی دی هغه بیا په سیکرټ ډے باندې کینی او دا مختلف ټرینرو ته ورکوي په کوم ټرینر کې چې د کوم ایکسپرټ د کیس ناستي لکه فیملي ډسپیوټ دی بزنس ډسپیوټ دی داسې ډس اګریمنټ دی که نه داسې فرق کې د ځمکې مسله ده هغې پللې دي مختلف هغې کې دا مړ کړي بیا موږ دا دا زیات نه زیات میاشتې او نیمه یا دوه کې مسله الحمدلله حل شي ٹھیک جی کم مسائل چې دي هغه تاسو ته زیات تر مخې راځي او دویمه خبره زیات کم یو راځي او تاسو سولف کولې کم حل کولې کم شي مسلې خو دي داسې وي چې تقریبا سیور نیچر کومه چې د ډي آر سي ایس او پي ده یا کوم بایلاج دی رول ریګولیشن دي دې کې ټول زیات سیور نیچر دي نه نو سیور نیچر کې ټول کیسونه راځي نن سبا کې موږ ته کومه مسله ده نو هغه ودرېږي یو موږ ته مسله راغلې ده د آیس ته وایي چې کوم د هلکان نوجوانان په آیس باندې راولېدلي دي نو د دوی کور بیا خراب شوی دی ځکه د دوی کور ودانې چې کمین دی نه هغه بیا دا کمپلین وکړي چې زما خاوند چې نږدې دی په نشه راولېدلي دي په دې تشبث کوي ماله خرچه هم نه راکوي مور پلار پرې هم تنګي وروڼه خویندې پرې هم تنګي مهارت پرې هم تنګي نو په نور چا کې زور نه رسي نو په ښځې زور رسي نو په ښځې تشبث کوي نو هغه چې بیا ډېره زیاته تنګه شي نو هغه بیا موږ ته راشي نو موږ سره په دې کې هم ستاسو د چینل په ذریعه باندې وموږ د حکومت ته دا درخواست وکړو چې دا څنګه تاسو د سابقه کمشنر یا مسعود په وخت کې یو پروګرام شروع کړو ریهابیلیټیشن سنټر یې نه دا بیا په هر کې چېرته د نوجوانانو په کې نه دي نو یو خو دا مسله ده بیا نن سبا چې کله د مهنګایي زیاته شوې ده نو موږ ته د انهریټنس کیسونه ډېر لکه خویندو له خلاصې خو حق نه ورکوي زموږ په پښتو معاشره کې خلک پوهېږي چې دا خور د انسان نه دی نو د هغې ته وایي چې بس واده یې راله پلار کړی دی نو بس هغه ده نو اوس خویندې راپاڅېدلې د خپلو حقوقو لپاره هم آواز کوي او چې هغوی راشي نو یقین وکړه په ډي آر سي کې ډېرو خویندو ته د خپلو وروڼو نه کیسه په ډېره پونهونه او په خوشحالۍ نه ورکوي درېیم موږ ته بزنس ډس اګریمنټ ډېر راځي لکه بزنس کې مطلب دا دی یو سړی اګریمنټ وکړي په هغې دغه نه کړي پاسداري نه کړي پاسداري نه کړي امپلیمنټیشن نه کړي هغه هم بیا راځي کاروبار کې کوم چې نیچ راشي او خپل کې ترخی راشي هغه هم تاسو هغه ټول هغه فاینانشل ایډوایزر څوک راشي نو بیا هم راځي وکالت هم تاسو پېښه ده نو تاسو خو ډېر اسانه دي کې تاسو نه چې کله زما تیزه نه ملاقات شوی نو تاسو د دې ایکسپیرینس ما دا خبره ذهن کې راغله چې ماشاءالله شریعت باره کې تاسو ډېر کافي ده پورې ګیره نظر ساتلی دی چې شریعت ماته سوی او لو ماته سوی دا دې دواړو په نسبت سره چې دی تاسو بیا فیصلې کوي حاجي بالکل په ډسپیوټ ریزولوشن کونسل کې زیات تر فیصلې دي نو دا ما تاسو ته دا یو جرګه شته په جرګه کې موږ زیات تر ترجیح شریعت ورکړو چې الحمدلله زموږ زیات تر ممبران چې ګوندونه دا د شریعت نه خبر وي او ما خو شکر الحمدلله دلته مولانا خلیل الرحمن صاحب سره د قرآن درس کړی دی نو موږ ته د معلومات شته زموږ ترجیح ورکړو چې یاره د ده په شریعت مطابق د دې مسلې حل کړي او د دې په قانون کې څه حیثیت دی او د دې په روایاتو کې څه حیثیت دی لکه کشف مرینا ده دا درېیمونه دغه چې موږ رايوځای کړو نو په هغې کې موږ د مسلې حل به ډېر زیات اسانه شي ټیک جي جاوید خان ایډوکیټ صاحب تاسو د ډي آر سي چې کوم دي دې کې اچیومنټ تاسو څه کړی دی تاسو کوم داسې کارونه چې کوم دي هغه کړي دي چې تاسو پرې مطمئن یې چې یاره لکه مونږ دا کارونه کړي دي دومره مو کړه لکه اوسه پورې څه اچیومنټ شته دي دا بالکل تاسو په ریکارډ باندې راغلي
چې لکه دا د 2016 نه واري که نه تر 2023 پورې اوس 2022 انډه پورې په دې کې چې کوم د پیسو ریکوري شوی دی هغه تقریبا 49 کروڑ روپۍ دي 49 کروڑ روپۍ خلکو دعوه کړې په دې کې چې هغه وی چې ربونه نه دي دومره دي موږ د دې تصویر هم کړی دی دا ریکوري خلکو ته شوی و 49 کروڑ روپۍ نه دي 50 کروڑ شو ته 50 کروڑ روپۍ وایي او دا چې څومره خلک چې 383 کانال ځمکه چې کومه ده دم حقدار ته نو شوی 383 کانال 83 کانال دا ځمکه چې کومه ده لکه چې دا وکړه دا اول ورته دا هغه خلاف دا ویسو دا نامه شوی دا دا ابوتا ورمان طریقې سره په څوډه طریقې سره ابوتا هندوا شوی دی تاسو په دې ګاډي فیصله شوی دی په ګاډي مثلا هغه د ګاډي موږ راځي په وکړې چې دا چا حق دی نه تاسو دا سونی په کې راغلي دی د ورات باندې نه دا څه په دې سنټیمټر کې راشي هغه حواله شوی دی چې په دغه تاسو ته مو د څه څه کوم په دې دی بالکل جی جی یو نو بل دا خبره کوله دی یو په سوسایټي کې څه نه دی زموږ په معاشره کې نن سبا د رکور د خواهش د میډیا په وجه باندې د پراپرټي لیډر په وجه باندې او دا چې یو شی دی جوړ کړی دی کنه چې را په خپل راځي نه او دلته نو کا واخلا او کیسو د نو کا واخلا نه او هغه پکې پټه کړه دا شي چې خلک لګ لګ کیسو ورته هغه کا کیسو نه برابر یا دې ماته بلاک نه نه یا دا چې وی چې بلاک ولا څه څه نه پاتې نو دا چې کیسو نه مونږ هم راځي چې خلک دې کیسو ورته په لږ را په شل را ضرور دا څنګه دا کیسو نه درکې به کله دا بلاک دی مونږ څه کنه بلاک مونږ څه ځکه چې دا رقم د دې پروګرام ورته کنه راځي نو د دې باندې د ګورنمنت یو چیک اپ وکړ دی د ګورنمنت یو رول دی کنه تاسو په اړه وکړئ دا چې کوم دې کې ان یو سی نی ورکړل شي هغه وخت کې تاسو یې نشئ کولای نو کې خلک کوي نو د دې چیک اپ دی د په کار کې د دې مسلو خلک آزاد چې کوم ګورنمنت ورته بالکل جی ناظرین جاوید خان ایډوکیټ سے ډېر خپل خبرو کا چې کوم وګورو زموږ د اګریکلچر زمکه چې کومه ته اخر لګیا دی په دې لاره کې کټیریا نشته دی چې کومه ارزان زمکه ملوي کې هغه اګریکلچرل زمکه ده هغه چې دی هغه کوم سوسایټي نه جوړ شو داخله به بیا څه کوي بالکل جی دا هم ډېر اهم خبره ده چې د انکر د لند باندې زیات کړه جی خلک کوئی ډېر په ځمکه باندې وسو ورته کې پټې وځه وځه خاطر څنګه چې زموږ ته خاص کړی دی په پریسه دا کوم د پاکستان کې دی نو 33% لند چې کوم دی نو زموږ خلک راغلي او 67% لند زموږ چې دی دا زموږ انکر دی انکر د لند باندې سوسایټي نه جوړي بل چې کوم سره 67% لند کو ته دا بالکل هغه باندې پروت بالکل نو هغه کوم کنټیویټ کوم زموږ بتاسو یقینو کې چې په دې پیښه یو کال کې موږ سبزیانې د باندې راوستي جی بالکل یا به زموږ د سبزی دا څه ولا کړه کې پر دي بالکل دا په کې اسی ورکو بالکل نشنه ورته چې دي دا به تاسو دا وایي چې دا به دا دنیا په دې نه دا به د لمبګلا کې ورکو اوس ته یې کېنو که تاسو نو شي ورته کې وړي چې څو روپے ورته نو ما څه نه دونه باندې ګټي جوړه هغه ته په څه وایي په دې خلک وسکي چې لند باندې زیات دغه پکار دی دا زموږ د موږ معیشت دی دې سره تاسو وګورئ په 1990 کې د خلک انډیا کې حالات ډېر زیات خراب شو د 90 جی جی هغه لند ریفارم جی کوم ځمکه چې کوم داسې بنجر پروتې وي عوام له ورکه هغه ریکنټیویټ کړي او نن انډیا کې کوم دی د موږ نظام معیشت زموږ همسایه دی بالکل باید خلک یو ورځ آزاد شي نو هغه د پیډو یو په یو ورځ راځي هغه نظام معیشت ته موږ کوم دی زموږ توجه صرف په دې نه چې پلاوی جوړېږي او دکانونه جوړ او باندې جوړېږي بالکل مفروض ده بالکل ایجوکیشن باندې زموږ توجه نشته دی او هغه د وجه نه هغه مسایل دي هغه موږ په راځي جاوید خان ایډوکیټ صاحب دا یو اخیری سوال تاسو کوم ساسو د فیصلو لږ کومه فیصله تاسو کوي دا هیڅ قانوني حیثیت شته دی دي زموږ فیصله د سیاسي مطابق چې دا تقریبا فیصله نه بلکې سلامه موږ د پولیټین مخکې او داسې فیصله کوو چې دوه تخابي قبول هغه باندې راځي چې
دوی دا فیصله نه ده، دا سوله دا سوله نو هغه چې موږ کله فیصله یا د هغې سولهنامه ولیکو که نه نو هغې باندې د دواړو فریقینو نه د سکل والو کوټین دې ولګو د هغوی رضامندي واخلو یا د هغې یو خپل تصویر هم جوړ کړو که نه د کار لپاره نو داسې څه سچویشن نه دی راغلی چې څه دغه وي البته قانوني حیثیت هغه دا قانوني حیثیت ورکول پکار دی چې د دې فیصلې قانون کې حیثیت ورکوي exactly دا غي وجه دا چې کله عدالت ته ځي زموږ یو ماما او داغه زموږ د نکاح مکه چې کومه ده هغه نکاح چې کومه وا هغه وفات شو په هغه کیس جنګ بیا هغه پس ماما می چې دی بوډا شو نو هغه کیس هغه وګټل دا عدالت کې او تاسو چې کوم دی په دې لږ ټیم کې دا دومره غټه شي مې تر دا خو په خو دې زیات په زراعي پکار دی زه خو یم چې دا کم مشران په ډي ال سي کې دي دا په کوم باندې یو رحم وي چیرې داسې مشران راځي او هغه لګیایي دا فیصلې او د غریبانو چې کوم عدالت د ججانو دغه عدالت تو قابل نه وکیلان نشي ساتلی واغله چې په لږ ټیم کې تاسو داسې فیصلې راغلي چې هغه تاسو یو هفته کې مړ کړي دي بالکل داسې کیسونه راغلي دي چې په پیله هیرنګ کې شوي یا مطلب دا په دې هیرنګ کې ختم شي بالکل زما د خپل ذاتي د تجربو سره زموږ په تاسو په پته ولې زموږ د تحریک هم د قومي ځای دی بالکل هغه کې زموږ یو مصالحتي کونسل د کو خیبر پختونخوا کوم دی هغه موږ هغه کې هغه فیصلې کوو چې هغه د دې په ډومین کې نه راځي بالکل زما د تجربو سره به حیثیت مصالحت کار چې خلک دا غواړي چې موږ شکراشي چې سوله مخکې او شکرانی نه موږ یې راکانو کنه زما والد صاحب د الله په خو کې هغه ته ترګل حبیب په جمعه کې ټول مشرانو د موږ کوم نه نو بیا یو بل کوی چې راته خبر شي مو ته باندې کوی چې نو هغه وایي چې شوی دی دې چې پاتې نو دا ولا راپور کې ورو دا نه وایي څو په جمعه کې نه بالکل او زموږ په جمعه کې نه نشته بالکل خبر کې چې اوس کله کور کې جنگ ولګي یو ورونو یا تر زمونو هغه چې په خبره باندې نو کبل خبر چې هغه وی خارته په کې مبتلا دي مصلحت والا کم دی د شر جوړولو والا او د بل په شر باندې خوشاله دوه ورته د دې وجه دا چې دا په جمعه کې او په جمعه کې ناشته نشته موږ په جمعه کې کې ناشته د مشرانو نه سوچو په دې کنسپټ په لاره کې نه تاسو نو سبب او دا چې جمعه په خلک نه دي چې په جمعه کې په جمعه کې نه کېږي دا دې سيزونه دي دا مور غېږه ده او جمعه د جمعه په دې کې نه کېږي نو دا څنګه نه کېږي ډېر مننه تاسو جاوید خان اډوکیټ چې تاسو د قیمتي وخت دی په کې تاسو باندې تاسو نه باندې الله خوشاله کا ورته دا چې ویني نو د رسول په کار دي چې ماشه کې هم راځي دا چې ماشه له خراب طرف روانه شو نو تاسو په دې به ان شاء الله ټول عوامو د رکو کو څه مسئله دي د کلیاتي د راوړي کولو دي راځي ان شاء الله حقيقي بالکل ډېر مننه ډېر شکریہ ناظرین دا زموږ ګران قدر ملما د پروګرام جاوید خان اډوکیټ سره دا ډي ال سي چې دا مختصرا زبده وایم چې دا تاسو یقین وکړئ د پولیس د لانجونه د ټوپک تماچونه د بدنامۍ نه د بیزتۍ د ژوند نه دا غینه د ډي ال سي ډیر پرامن طریقې سره ډیر ښکلی انداز کې تاسو په دې باندې دا مسایل چې دی حل کولی شي ان شاء الله وقتاً فوقتاً جاوید خان اډوکیټ صاحب چونکه یو سماجی کارکون دی دا څه چې دی د زړه زور زیاتی نو موږ بوله ان شاء الله تاسو څه سوالي هغه سوال چې دی هغه تاسو رابطه کولی شي یا کمنټ کې کولی شي ان شاء الله دا سوال چې دی هغه موږ د جاوید خان اډوکیټ صاحب لا موږ بیا تکلیف ورکو او بیا به چې دا څنګه پروګرام کوو تاسو د سوالونو په نسبت سره اجازه غواړو ډیر مننه السلام علیکم